په امریکا کې څه درزو غوبل روان دی دا چې د ټرمپ او جو باین ترمنځ ولې شخړه رامنځته شوې ده څوک پکې زخمي دي او ولسمشر غني د دې پر ځای چې امریکا ته د روغې جوړې لپاره لاړ شي ولې ننګرهار ته تللی دی هلته څه کول غواړي او د دې ترڅنګ نور مهم او جالب خبرونه په دې ویډیو کې کتلی شئ د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ منډې د منډې نه د کرکټ په میدان کې نه په افغانستان کې بلکې په امریکا کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زرګونه پلویانو د امریکا ولسمشریزو ټاکنو د نتایجو پر غبرګون د کانګرس ودانۍ ته د اعتراض په توګه داخل شوي دي کانګرس کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو د تایید په اړه غونډه روانه وه چې د ټرمپ پلویانو د اعتراض په توګه ور داخل شوي او غونډه بې نتیجې پای ته رسېدلې ده د امریکا پخوانیو ولسمشرانو جورج بوش او باراک اوباما د ټرمپ د پلویانو دا کار غندلی او د نړۍ رهبرانو هم په دې کار غبرګون ښودلی دی دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ پلویان د ولسمشریزو انتخاباتو نهایي نتایج نه مني او وایي چې ټرمپ انتخابات ګټلي دي خو دا چې ټرمپ د دې لاریونونو او اعتراضونو په پای کې به بیا هم څه ترلاسه کړي او که نه په دې اړه زموږ د نورو راپورونو په تمه اوسئ د دې لپاره زموږ نورو راپورونو ته په تمه اوسئ او ولسمشر محمد اشرف غني د یو پلاوي په مشرۍ ننګرهار ولایت ته ولاړ په پام کې د ولسمشر غني ننګرهار ولایت کې له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره له نږدې وګوري ننګرهار ته د ولسمشر سفر داسې مهال دی چې نوموړي 2 کاله مخکې د ننګرهار خلکو سره ګڼې ژمنې کړې وې او یوه هم د برېښنا برخه کې وه او د دې ترڅنګ د افغانستان پاسپورت د لږ اعتبار لرونکو پاسپورټونو په ډله کې دی د افغانستان پاسپورت د نړۍ د کم اعتبار لرونکو پاسپورټونو په ډله کې راغلی دی هنلي پاسپورت جدول په خپله کلنۍ ارزونه کې ویلي دي چې د جاپان پاسپورت د نړۍ تر ټولو ډیر باوري پاسپورت دی او په دوحه کې د دویم پړاو مذاکراتو مقدماتي ناسته شوې ده د طالبانو د قطر دفتر ویان ویلي تیر ماښام دواړو مذاکراتي ټیمونو مقدماتي ناسته لرله او ټاکل شوې ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ به پر اجنډا او بحث پیل شي د افغان حکومت مذاکراتي پلاوي غړي نادر نادري هم ویلي دي چې مقدماتي ناسته شوې ده او پر موضوعاتو بحث به د شنبې په ورځ پیلیږي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په تیر دور کې 3 میاشتې خبرې وشوې چې له مخې دواړو لوري د مذاکراتو پر تګلاره هوکړې ته ورسېدل اجنډا یې نهایي کړه اوس پر اجنډا خبرې پیلیږي او د افغان حکومت لومړنۍ غوښتنه اوربند ده او د سنا اجاز په نیولو سره د پاکستان حکومت د بشري حقوقو ادارې زړه مات کړ ریپورټونه وایي د بشري حقوقو د نړیوالې ادارې د جنوبي اسیا څانګې تر ټویټ کولو وروسته پاکستاني پوځیانو د سنا اجاز په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي خوشي کړي دي پېښور کې د پاکستاني پوځیانو له لوري د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړیو تر نیول کېدو څو شېبې وروسته د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د یادو کسانو نیول کېدل وغندل او دا د پاکستان حکومت له لوري پر پښتنو ظلم وباله له دې ټویټ کولو وروسته څو شېبې وروسته سمدلاسه د پاکستاني پولیسو له لوري د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي خوشي شول او ملګري ملتونه د اوربند په اړه د افغان حکومت له غوښتنې ملاتړ کوي دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې مطرح کړي او ویلي دي چې د افغان سولې پروسه کې د سیمه ییز اجماع او بین المللي همکاریو پر راجلبولو به خپلې هڅې چټکې کړي او وروسته یو اخیری خبر هم دا چې د امریکا د کانګرس غونډه بیرته د ټرمپ د مرستیال مایک پینس په مشرۍ پیل شوه نوموړي ویلي سمه ده چې د ټرمپ مرستیال دی خو د امریکا د ولس پریکړو ته درناوی لري او نن په کانګرس کې هغه پریکړه کیږي چې امریکایانو رایه ورکړې ده د امریکا په کانګرس کې نن په رسمي توګه د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د تایید غونډه روانه ده غونډه څو ساعته د سختو اعتراضونو له امله وځنډېده خو د همګړۍ وضعیت نورمال بریښي مننه ډیره زیاته درنو لیدونکو چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله که د ټرمپ د پلویانو د دې اعتراضونو په اړه د سنا اجاز د نیولو او بیرته خوشي کېدلو په اړه او یا که هم د ولسمشر د سفر په اړه نظر لرئ کولی شئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ او که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بیا الله مو مل شه ښه وخت ولرئ